او یو بل ورور پوښتنه کړې ده چې موږ داسې اورېدلي که خاوند د خپلې میرمنې سره 3 کاله 4 کاله کوروالي ونه کړي نو دا میرمن دا ښځه پر طلاقیږي. آیا دا خبره حقیقت لري او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو د هر چا په خبرو پسې مه ځئ تر څو چې مو د مذهبي عالم فتوا او مسله نه وي اورېدلې. د هر چا په افواهاتو هر چا په خبرو پسې تګ کول نه دي پکار. هم بستري یا کوروالي د خپلې میرمنې سره د هغې حق دی. که خاوند بغیر د کم ضرورته 2 کاله 3 کاله 4 کاله د خپلې میرمنې سره کوروالي ونه کړي سخت ګناهګاره دی. په داسې صورت کې چې میرمن طلب هم ځینې کوي د کوروالي، خو لیکن دې باندې طلاق نه واقع کیږي تر څو چې د طلاق الفاظ په خوله باندې نه وي ویلي. امام ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې دا مسله راخیستې په 3 جلد 590 صفحه کې، او دا شان الفقه الاسلامی په 9 جلد 4590 صفحه کې راځي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.